د مزار شریف ښاروالۍ د عوایدو او د خپلو فعالیتونو په اړوند د حساب ورکونې په موخه د مسؤلینو او دغه ولایت د اوسیدونکو په شتون کې د ښاروالۍ په ریاست کې غونډه جوړه کړه. په یاده ناسته کې د وړاندې شوي راپور پر بنسټ د روان کال په دوهمه ربع کې د مزار شریف ښاروالۍ څه باندې 217 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي او همداراز 10 پراختیایي پروژې هم پلي کړي دي. ښاروالۍ مزار شریف در ربع دوم سال مالی 1403 توانست که از سرجمع عواید پیشبینی شده ثابت خود 116 میلیون و 193,617 افغانی جمع آوری بکنه و همچنین از سرجمع عواید پیشبینی شده غیر ثابت خود توانست که 101 میلیون و 496,797 افغانی را جمع آوری بکنه که مجموع عواید جمع آوری شده در ربع دوم سال مالی 1403 مبلغ 217 میلیون و 690,414 افغانی میشه. شهر مزار شریف به اندازه که چراغان است شهر به این اندازه چراغان است و ما کوشش میکنیم که بیشتر از این چراغان شه و بیشتر از این زیبا شه و این مسئولیت ماست. په دې ناسته کې د مزار شریف ښاروال د دغه ریاست عمومي موخو ته په اشارې د ښار د بنسټیزو تاسیساتو پراختیا یې له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه وبلل. یکی از اولویت‌های اصلی ما توسعه و بهبود زیر ساخت‌های شهری می باشد. ما پروژه های مختلفی چون کانکریت ریزی و اسفالت سرک‌های عمومی، ایجاد و گسترش فضاهای سبز، جغل اندازی جاده‌ها و سرک‌های فرعی، توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری و غیره از جمله کارهای است که برخی آن در حال تطبیق اند و برخی هم به زودی آغاز می گردد. له بلې خوا د بلخ د علماو شورا رئیس او یو شمېر نورو د مزار شریف ښاروالۍ له کارونو د ستاینې ترڅنګ له دې ادارې سره د خلکو پر همکارۍ ټینګار وکړ. تنها به مسئولین ښاروالۍ نمیشه عزیزان، این خدمت به 400 نفر و 500 نفر نمیشه تا که کامل هماهنگی در بین ملت و در بین این نظام نباشه کارا پیش نمیره. اگر مردم همکار باشه، مردم در پاله حکومت خود باشه، حتما کشور ما و شما هم به زودترین فرصت ترقی پیدا میکنه و پیش میره و بازسازی میشه و توسعه پیدا میکنه. ورته مهال د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې د ښاروالۍ د فعالیتونو ستاینه کوي او وایي چې یاده اداره باید خپل فعالیتونه لا پراخ کړي. اکثرا سرک‌هایی که در قسمت‌های تمام نواحی دوازدگانه که خامه باقی مانده بودند اینا را روی دست گرفتن در پلان تطبیقی امسال که الحمدلله بعد چشمگیر پروژه پیش رفته. ما از ښاروالۍ خیلی خوش هستیم. دیگه البته سرک‌ها کانکریت شده، جای‌ها جور شده، خیلی جاها فعالیت زیاد کردن و بعدی هم خواهش داریم ښاروالۍ مزار شریف که بعدا هم بتونن که سهولت‌های خوبی را در اختیار ما قرار بدن که ما بتونیم از این سهولت‌ها مردم بیشتر مستفید بسازیم. د حساب ورکونې دغه غونډه په داسې حال کې د مزار شریف ښاروالۍ لخوا ترسره کیږي چې ټاکل شوې د روان کال تر پایه به یاده اداره د دغه ښار په کچه 43 بیلابیلې پراختیایي پروژې پلي کړي.